بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په ایکسل کې نن درته د ډوپلیکیټ ډیټا د معلومولو او ختمولو طریقه ښیمه چې په ایکسل کې به څنګه ډوپلیکیټ ډیټا چې ده هغه معلومو او ختمو به. راځو اوس دغه ډیټا د ما سره دا زه سلیکټ کوم. دې کې زه غواړم چې ډوپلیکیټ ډیټا پیدا کړم. نو دې دپاره تاسو لومړی چې دی د کنډیشنل فارمټینګ نه چې دی کولی شي چې پیدا کړئ هایلایټس ته راځئ او ډوپلیکیټ ویلیو باندې کلیک کوئ. دلته ګوره موږ سره چې کوم دی دا دندې چې دی دا خو تکراري دي، همدارنګه چې دی معاشاتو کې هم ځینې تکراري دي، خو مکمل ریکارډونه چې کوم دی هغه یې موږ ته څنګه کړه وښودل چې دغه تاسو سره دا تکراري ډیټا ده. اوس تاسې داسې هم کولی شئ چې راشئ دا دې ځای نه سلیکټ کړئ او ډیلیټ یې کړئ، مطلب دا سلیکټ او ډیلیټ یې کړئ. خو زه تر دې یو بله اسانه طریقه دویمه طریقه ښیم. په 3 طریقو تاسو کولی شئ چې دا معلوم کړئ او ختم یې کړئ. زه دا بیرته کنټرول زیډ کوم. دویمه طریقه یې څنګه ده، تاسې به د کیبورډ نه ډیټا مو سلیکټ کړه، کیبورډ نه به الټ ای ام ووهئ. کله مو چې دا ووهه دې ځای نه ګوره دلته یې ولیکل ریموو ډوپلیکیټس. ټو ډیلیټ ډوپلیکیټس ویلیوز select one or more column that contain duplicates. دلته select all, unselect all او my data has header که دا ټیک مارک کوم دا شماره نوم دنده چې دی دا هم ورکې نه شاملیږي، که ټیک مارک لري هم پکې شاملیږي. اوس راځو select all. ته غواړې چې ټولې ډوپلیکیټ وي؟ نه، زه وایم چې شماره خو ډوپلیکیټ نه ده، شماره تکراري نه ده، زه غواړم چې صرف شماره تنې لرې کړم. دا به اوکې کړو. ګوره دلته څه وایي، دلته یې ولیکل چې 2 duplicate values found and remove 10 unique values remain. 2 duplicate value چې د پیدا شو هغه یې ریموف کړي، ختم یې کړي، ډیلیټ یې کړي، او 10 چې د یونیک ریکارډونه پاتې شول. دا به اوکې کړو. دا دویمه طریقه وه. دریمه طریقه څنګه ده، دا به کنټرول زیډ کړو. دریمه طریقه د فارمولې ده. دلته زه راځم مساوي لیکم چې یونیک چې ده یو فارموله ده. یونیک مو ولیکه. راځو اوس ورته دغه کم ډیټا چې دا مکمل دا سلیکټ کوو، دا به انټر کو. خو دې کې شماره هم راغله. ګوره دې کې بیرته دا تکراري راځي. ولې؟ ځکه شماره پکې ده. که چېرته زه کنټرول زیډ کړم شمارې نه دې خواته راشو، مطلب شماره ورته نه سلیکټ کوو، یونیک. او دلته راځو صرف چې د نومونه غواړم دې کې چې د یونیک پیدا کوم، انټر یې کړئ. تاسې وګورئ دلته چې دی هغه خالد او فهیم چې کوم دی دا یو ځل راغله، او هلته چې دی 2 ځای دی. ګوره فهیم خالد، فهیم خالد. او دلته چې کوم دی دې ځای کې یو ځل راغله. نو په دې 3 طریقو سره چې دی کولی شو موږ ډوپلیکیټ ویلیو پیدا کړو او ریموف یې کړو، ختم یې کړو. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.